شاعر محمد ګل منصور له په دې شعر باندې مایک ته راتلو بلنه ورکوم چې زه کلیوالو د ښایست په ښکلا زه کلیوالو د غزل په ښکلا څه پوهېدم سوال او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم محمد ګل منصور دا چې ډېره زندګي غواړم یاره دا چې ډېره زندګي غواړم یاره نو پوه شه اوس خو دې بیخي غواړم یاره او دنیا پوه شوه چې ملنګ شومه په عشق کې دنیا پوه شوه چې ملنګ شومه په عشق کې په خیرات کې چې بنګړي غواړم یاره او د وینو څاڅکي مې قسم دی په پرهر کې جاړي د وینو څاڅکي مې قسم دی په پرهر کې جاړي دا زړه مې هسې خامخا په مازدیګر کې جاړي د پښتنې مینې دومره بېوسۍ ته ګوره د پښتنې مینې دومره بېوسۍ ته ګوره د یار د مرګ په ورځ هم پټه په ګودر کې جاړي او د غم کیسه د ختمېدو په وخت کې زړه جړوي زما د ژوند کیسې ته ډېر خلک په سر کې جاړي ما خو په لوړه ژړا وکړه خو چا وانه اورېده محمد صاحب ما خو په لوړه ژړا وکړه خو چا وانه اورېده لکه د غره یتیم چې ناست وي په دفتر کې جاړي او تازه ګلونه تور کمیس ترېنه هېر شوي دي اوس تازه ګلونه تور کمیس ترېنه هېر شوي دي اوس زما چې شپه کله راځي په پېښور کې جاړي او مونږ به تر څو پورې په بل وطن ځوانۍ زړوو موږ به تر څو پورې په بل وطن ځوانۍ زړوو زمونږ میندې به تر کومې په اختر کې جاړي او د سالار حقو چې تپوس یې ترېنه کړی خو د سالار حقو چې تپوس یې ترېنه کړی خو دغه سړی یې اخر ولې په لښکر کې جاړي او د هغه کور نه تل اواز د خنداګانو راځي چې لیونی منصور یې هر وخت په در کې جاړي